حاجي عبدالجبار په چمن سرحدي ښار کې د موټرانو د سپیر پارټس دکاندار دی. دی وایي چې د ډالرو په مقابله د روپۍ ارزښت راکم سي، د موټرانو د سپیر پارټس قیمتونه هم ورسره لوړ سي. بیرکبتۍ د مخ په 3.5 روپۍ و، اوس هغه بیرکبتۍ د موږ په 15 ورکوو. هغه په چیش چې هلته پورته سولې. دا د مخ جالۍ دي، ګوره دا د اکزیو جالۍ دي، دا د پریمو جالۍ دي، دا د مخه موږ رانیولې په 2500، اوس دا په سودي په 4.5 روپۍ. چې موږ دلته خرید موږ دلته ګران کوو، بیا له غړۍ هم زموږ څه پیسې اخلي. د نیومنګ هم ورسره خطره، دغه چتۍ راځي، دا چتۍ د موټر چتۍ د باډر څخه موږ راوړو، مخکې دا په 3000 روپۍ وي، اوس دا یاد چتۍ د په 4.5 هلته. په چمن سرحدي ښار کې زیاتره تجارانو کاروبار د افغانستان سره تړلی دی، چې بعضې تاجران د پاکستان څخه مالونه افغانستان ته لیږي او بعضې تاجران د سپین بولدک ویش منډۍ افغان کاروباري مرکز څخه او پاکستان ته مالونه راوړي، چې دغه مختلف اموال په افغان ترانزیت ټیټ کې د بهرني هیوادونو لکه دوبۍ، جاپان، تایلند، سنګاپور، چاینا دولتونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. خو د ډالرو په مقابله د روپۍ ارزښت راټیټېدو له وجې د مختلفو شیانو په قیمتونو کې اوچتوالی راتلو له وجې زیاتره تجارانو د اموالو راغوښتل بند کړي دي. پرون راسې دا ویلي دي چې ډالرونه بند بالکل نشي در باندې خرڅو در څو چې ریټ نه وتلی. اوس بیا موږ په تشویش کې چې یا خدای پاکه چې بیا به څه حال راځي. موږ د هغه شیانو څخه پریشان یو، هغه ریټونه نسو په برابروالی. اوس بیا وروره وایي ډالر چې دا هسې ډالر یوه روپۍ پورته سي، موږ له وروره میسیجان وروره ټلیفونونه راسي چې شی بس اډر بند یا اډر به نه راکوي، چې نوی ریټ ووتی بیا به اډر راکوي. بلې خواته د روپۍ ارزښت د ډالرو په مقابله د راکمېدو له وجې د ګرانۍ یو توپان په ملک کې راغلی دی. ځایي خلک وایي د هر شي د قیمت پوښتنه وکړي هغه ورځ تر بلې ګرانېږي. افغانۍ هم پورته ده او په افغان سکه، ډالر هم پورته دي. دلته زموږ سکه کښته ده، دلته موږ عوام ګس عوام یو د پوسته وکښئ دا ګرانۍ. هر شی ګران دی، هر شی رانیسي وایي دا شی چې د هر خریب سوار چې چا شی رانیسي چې دا ولې ګران دی، وایي یاره خو دا په ډالرو رانیول کېږي. معیشت کمزوری راځي، کښته راځي، د دې په وجه شیان ګرانېږي، لکه وړه، لکه غوړي، لکه براس، کم خورني اشیان دي. د دا سره د پاکستان غریب عوام د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کیږي. دا وخت د روپۍ ارزښت د افغانستان د کرنسي افغانۍ په مقابله هم راټیټ سوی دی. ځایي تاجران وایي چې یوه افغانۍ 3 کلدارو سره برابره سوې ده، چې اوس دوی د افغانستان سره په تجارت کې هم د زیانونو سره مخامخ دي. چمن په ښار کې بالکل ډالر پیدا کیږي نه، بیا هم که پیدا سي چا څه په 280 15 80 دا رقم پیدا کیږي. د ډالر د وجې څخه زموږ د ملک منشیت چې دی هغه ډېر شاته راغلی. زموږ کرنسي په دنیا کې بالکل پیل سوله. د افغانستان کرنسي زموږ څخه مخته ده ښه، د هغه یوه افغانۍ زموږ 3 کلدارې کیږي. اردو پوینټ ویب سایټ د پاکستان فورکس سازمان پر خبره په پاکستان کې د نن ورځې په خلاص مارکیټ کې د یو ډالر قیمت 266 روپۍ ښودلی دی، خو په انټربینګ کې دغه قیمت بیا 263.50 ښکاره کوي، چې د روپۍ ارزښت د ډالرو په مقابله په غټه کچه رالوېدو څخه په پاکستان کې تاجر طبقه هم د غټو زیانونو سره مخامخ کړې ده، چې له امله په پاکستان کې دا وخت تجارتي چارې په ټپه درېدلې دي. نعمت الله سرحدي، VOA ډیوا، چمن.